سیتیوال میدیا را دنبال نمایید. سلامونه، وخت مو بخیر د سیټیوال مینوالو. بیا هم ښه راغلاست. خوشحاله یم چې زه حسیب څنګه نن بیا هم یو ځل بیا د خوست له ولایت څخه ستاسو په درانه چوپړ کې یم. لکه څنګه چې تاسو ګورئ، زه په د خوست په ولایت کې د منګلو په سیمه کې له دې سړک نه تېرېدم. دلته مې یو ښکلې منظره ولیده د هېواد د خوست په ولایت کې یو ښکلې منظره. ومې غوښتل دلته دې ځای نه لیدنه وکړم. دلته مې ګڼ شمېر ځوانان ولیدل او ځوانان راغلي وو دلته د میلې لپاره، د عکاسۍ لپاره، ځان ته ښکلي ښکلي عکسونه باسي. زه ورځم تر څو هغوی سره لږ څه خبرې وکړم. له هغوی سره به په ځینو شعر و شاعرۍ تر څنګه به ټوکې له هغوی نه واورم. بلې، په لومړي سر کې دلته زموږ ملګري ناست دي. غواړم ورسم او د خوست له ځوانانو سره دا بنډار پیل کړم. تاسو وګورئ، د ما شاته ښکلې منظره ده او دا ځوانان راغلي تر څو د ښکلې منظرې نه خوند واخلي. نو ورځم به. سلامونه. وعلیکم السلام. تم ستړی؟ جوړ په خیر. ښه جوړ. مبارک. نوم؟ ضیاء الله. نن چیش لپاره راغلی دلته؟ زه سړک نه تېرېدم، دلته مې غالمغال واورېده او وایي ښکلې منظره لري دلته. واله ښکلې منظره ده، چکر لپاره راغلی. تا فکر کوم پښې لڅې کړي دي او بازي لپاره. نه، دا اوبو ته وروغورځېدم. خیر، خپله وروغورځېدې که ورکت سوې؟ نه، وروغورځېدم خپله. ښه، لیدونکو ته څه ټوکه نه لرې؟ نه واله. یو شعر خو به دې ځایي؟ نه، شعر مې واله. څنګه سره راغلی؟ واله چکري د ملګرو سره راغلی. زه به بیا هم تا سره غږېږم په خپرونه کې، له موږ سره اوسه. صحیح ده؟ چېرته لاړ نه سې؟ صحیح ده، نه ځم چې. دلته یو بل میان ځوان هم د موږ تر څنګ ناست ده. فکر کوم میان ده له ټولو نه په تنهایي راغلی دلته ناست ده. سلامونه. وعلیکم السلام. نرسه محترم. خیره؟ جوړ په خیر. وخت ښه تېرېږي. ښه الحمدلله. او لږ خیدمات څنګ ته سره تاسو شاته د منظره راسي. ښه، څه حال احوال؟ شکر ده واله، نشته څه. نن څنګه راغلی دلته؟ راوستم د جمعې ورځ ده، سړی چکر ووهي، فکر بدل کړي، ملګرو انډیوالانو سره. او فکر بدل کړي، ته خو دلته قرار ناست یې. نو خو لاندې ورته ګورم چې دی څه شی کوي، هغه ترنه زده کوم یې. او زده کوې؟ ته زده نه دي؟ چندان خو مې یو بازي نه ده زده، خو دا لاندې کې اخته دی. نور دې څه زده دي؟ نور مې چندان څه زده نه دی. یاره زده به دي یو شی. نه دی زده. نه، یو شی به دې زده. لکه څه شی؟ شعر و شاعري سره څنګه یې؟ ښه یو ګزاره کوو. خو ځوانان ښه شعر و شاعري کوي. زه د خوست یم نه که نه. خیر، په خوست کې خو اوسېږې؟ صحیح ده. څه شعر وایې؟ څه موږ ته کوم ټوکه وایې؟ شعر وایې؟ څه شی وایې؟ شعر خو لرم نه تر اوسه پورې. غزل د چا خو به دې زده یي؟ زده خو مې دی، خو پې باوري نه یم. خو وروسته تا ته راځم بېرته. صحیح ده. تر څو ځان چمتو که نور دوستان سره وغږېږم، یو دوه شعره ټوکې جالب خاطرې که دې درلودې موږ سره به وایې. صحیح ده؟ انشاءالله. که مې کته وغوښتې کته به راځې؟ مننه، درځم. صحیح ده. بله، دوی چای هم له ځان سره راوړی، چای هم چکي او زه نورو دوستان سره به هلته غږېږو. یو ښکلې جالبه خاطره مې را په یاد ده. را په یاد څه څه اوس ما ته پېښه شوه، هغه به بیا تاسو سره که امکان درلود تاسو سره به شریک کړم. هغه کسان چې په بهر کې دي یا د هېواد دننه دي، زموږ ټول ولایتونه ښکلې ښکلې منظرې لري. یو شیبه دوستانو بښنه غواړم، زه غواړم له دې ځای لږ تېر شم، خدای دې کسې اوبو ته ونه بالاخره را تېر شوم. دلته تیزې اوبه روانې دي. تاسو وګورئ د ښکلې منظرې ته. دا ښکلې منظره تاسو وګورئ، ماشاءالله. دا د موږ د هېواد د خوست په ولایت کې د ښکلې منظره شتون لري. زه غواړم هغې برخې ته ورتېر شم. دلته ګلالي ګلالي ماشومان دي. سلام علیکم.
نوم دې چی ده نوم دې څه ده د تا نوم چی ده چی ده نوم دې آفرین ښه غږېدی نشي زه به ورتېر سم مخ ته اوبه ډېرې تیزې دي له دوستانو څخه مرسته غواړم خدای دې وکړي چې ما سره مرسته وکولی شي تاسو وګورئ لیدونکو زه په اوبو کې ورننوتی یم اوبه تیزې دي ښه اول دا واخلئ دوستانو هیله کوم چې ما په تصویر کې ولري ځان سره اوهو خدای نخواسته خدای نخواسته ښه راتېر شوم سلام علیکم وعلیکم السلام جوړ بخیر الحمدلله خیرتي ده مخ د خو ته روانه است د منظره راسي ما په تصویر کې صحیح ده ولنا جوړ ان شاء الله الحمدلله خیرتي ده شکر د خدای دی تاسو ورور مهرباني سلامونه وعلیکم السلام جوړ ان شاء الله جوړی طبیعت کلا مبارک نوم عمران کریمی کریمی صاحب او تاسو ارشاد باور صاحب کریمی صاحب او باور صاحب له نورو ملګرو سره نن راغلي د خپل منظرې ته دا منظره چیرته ده دا د خوست ولایت د منګل خایسته سیمه ده چې ښې منظرې لري خایسته اوبه لري او خایسته غرونه او ونې درې لري کریمی صاحب څنګه مو غوښتل نن د سجي ته راسئ والا نن جمعې ورځ غوښتل مې د ملګرو سره تفریح طرف راشو او ساتیرای وکړو دې وجه راغلو موږ چکر ساعت هم تېر شه والا ډېر ساعت مو تېر شوی څومره وخت هم تېر کړ دلته یاره تقریبا یوه نیمه 2 غنټې مو تېرې کړې نام خدا شیم خوراک لپاره راوړي که څنګه والا چې چای او بسکټ مسکټ دا مې ځان سره راوړي دي دلته خواندا پیدا کیږي ها پیدا کیږي خوشاله اوسئ باور صاحب څه لري موږ ته خپرونه کوي بس تاسو ته خپرونه کې داس خاص شی خو نه لرو دا خبر به نه کوي زه خبر سوی یم وای د خوست ځوانان ډېر ښه شعر و شاعري کوي او ښکلې ټپې وایي غزل وایي تاسو څنګه ولا واقعیت دا خوست د خوست ځوانان ښایسته شاعري کوي ښایسته ذوق لري خو انشاءالله موږ به بله خپرونه کې بیا آمادګي نیسو چې ځان سره لږ شی راوړو بله خپرونه نه منم هلته بل ملګري ته مې ویلي ته به یم جوړی او تر څو د ورور سره غږېږم ته به خپل شعر شاعري جوړی صحیح ده یو غزل یو ټوکه یو شی نه یو شی به جوړی راته سمه ده صحیح ده کریمی صاحب ته څه لرې موږ ته خپرونه کې والا اوس خاص څه نه لرو چې تا ته وایو د یو چا یو ټپۍ خو به دلته وي یاره والا ټپې مپې مو نه دي زده یو شی غزل خو به دلته وي یاره غزل مو نه ده زده یو سندره خو به دلته وي نه را سندرې مو نه دي زده نه حتما موږ ته به یو شی نه یو شی وایي څنګه والا کپې کو چې څه درته وایي نو پکې ناسته وي راځه باور صاحب دوی وایي د موږ نه شعر راځي نه ټوکه راځي نه غزل راځي ولې تر څو یې وشکوان اخلم زه دوی نه پرېږدم ها باور صاحب یو شی به وایي ان شاء الله یو شی یو ټوکه چې شی به یاد ته راولو چې تا لیدونکو ته یې وښیو خو څه وخت درګر د وخت په تېرېدو د نیم ساعت ما تا ته وخت نو کریمي صاحب ته یو دوې ټوکې وار ورکوو کریمي صاحب یو داسې یو ښایسته غوندې ټوکه به وایي تر څو زه خپله یو ټوکه یاد ته راولم تاسو ته وړاندې کریمي صاحب پاړې در واچو په تا باندې والا نو څه به ووایو دا رقم چې کې یو ټوکه ووایه یاد نه ووتلې ولې بس نو دا نه یو ناڅاپه ارکو شوی موږ د هر څه هېر کړه د خوست ولایت کې په کوم کاروبار په څه کاروبار بوخته یې زه دکاندار یم دکاندار یې شای خو به قیمت نه پلورې نه ډېر مناسبه باید یم که زه درسم که ته راشم انشاءالله دا عین له کوم ځای راغلی مقصد تا د کابل نه عین له کابله تا پسې راغلی نه انشاءالله تا بالکل یاز به یو پیسه به نه وي تا نه خوشحاله چی خرڅوي رښتیا زه د موټرو سپیر پارټ نه د موټرو وسایل پرزې زه څه کوم خامخا موټر دې خراب شي لاره کې صحیح ده هغه به واخلم په بل چا به یې خرڅې کوم صحیح ده دا شی هم صحیح ده اوس خو ووایه یو شی خو به د ځای ته راغلی والا خو تا مصروف کړی وم کیا باور صاحب مهرباني هغه مې خوښې که سوچ وکړي ته څنګه کوې ستنېدی صاحب زه به یوه ټوکه چېرې تاسو ته ووایم مهرباني ستنېدی صاحب دا خو مونږ په قوم یو خوستوالو ښه صحیح ده نو دغه بیا دلته یو بل قوم چې ډېرې ټوکې کولې صحیح ده نو دا ټوکې بیا خیر په دې ټوکه نه دا ډېر په تنګ شوی چې والا دا ټوکې ګناه لري ښه کار نه ده
نو اخر لاړو یلی چې والا اج بو کوم بس نو دا ټوکی بنور یې کما نو چې کله اج کړو هغه قوم ولا سي اج کړه اج تلاړو بیا هغه د قوم ولا رغلو ما په مکه کې پښتنه ترې کړي وای چې هغه دا پلان کیا مکه کومه طرف ته ځل مونږ ته وکما نو دای به خیر نه شو چې الله پاک اوس خو اوس ګرام نه ما دغه وګړه دلته افسر راغلو نو زه په دې څه څنګه ټوکی ونه کما والا نو خدای دې وکړي تاسو خو خشي وي دومره خایسته نه و خو خیر نه موږ یو خندولو او اسمانه سلامت اوسه دا یو انګیزه موږ تم راکړه د ورور تم سه یو بل ټوکه پیدا کی ان شاء الله ته تر څو یو شعر باندې فکر وکړه بس زبا شی ګوره یو هغه ګورم دا یو مخکې ویلې وای دا سترګې جادوګرې دا مینه لیوانۍ ده او اوس وایي چې دماغ چای ځان دي شعر و شاعرۍ کې ډېر ښکلی زمزمه یې وکړه او بل ورور وایي چې ریکارډ بند کړه ریکارډ بند کړه نه پوهېږم د څه لپاره څه چیز ته غواړې ریکارډ بند کړه نه ریکارډ نه بندو ریکارډ څنګه بندو आवाज دې ثبت شوی مقصد لږ ورته ستړی شولو دا چې کوي تنها به دغه غوږ کې ورته وایم مګر تنها دې ما غوږ کې نه شاید تاسو یې آواز اورېدلی ستړی نه یو شی نه یو شی به وایې والا چې ډېر داریان کړو زده به څه درته وایو دا باور صاحب وایي دا سترګې جادوګرې دا مینه لیونۍ ده ته څه وایې پکې دا کې زه څه نه وایم رښتیا خبره ده څه ویلی سې نه څه نشم ویلی نه څه نشم ویلی سترګې په رښتیا جادوګرې یا بالکل بعضې سترګې بعضې سترګې اکثره بعضې سترګې جادوګرې کیا باور صاحب او میرا بنی صاحب داسې ښکاري ښې زمزمې کې او والا بعضې وخت کې ونیمه اندغه سندره زمزمه که ماته نو همدغه سندره یو څو ټکي به زمزمه کړمه خیر به هماغه دې موږ پکار دي مهرباني ستا سترګې جادوګرې دي ستا مینه لیونۍ ده جانان جانان چې پکې نه وي هغه ټوله دنیا کې ده جانان 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 ماشاءالله ماشاءالله دغه د ولا زده ده که نه بالکل بس تو نه قوی سي ما زده ده والا ته څنګه اوس لږ انرژي پیدا کړه یاره انرژي مو پیدا کړه خو ډېر سوچ مو وکړ یا سوچ ته څه رانغله لیدونکو تاسو په تصویر کې ګورئ چې هر کله نوبت درته ورځي یو لوی یو سیلۍ باسي یو آه باسي له زړه نه ته میان یې لکه څه نه میان نه یو میان وي نه میان هم نه د کور له ډاره دا خبر کوي که نه رښتیا وایې نه رښتیا وایم که چیرې میان او موږ به دا شعر او شاعري روغه زده کړې وه ځینې داسې میانان دي چې ټول شعر و شاعري دا څه خبرې لري په زړه کې اچوي شاید ته لا همغه میانان اوسې نه نه په زړه کې نه اچو نه اوسه پورې نه مینه کړې ده او نه میان مینه ښه شی ده والا ښه شی ده ښه شی ده ښه شی ده څنګه پوه شو ښه شی ده ځینې کسان لیوني سوي دي په مینې کې هغوی ته دې کتلي که څنګه ښه شی ده نه دومره لیوانتوب هم نه ده ښه چې دومره مینه نه ده ښه چې سړی لیونی شي صحیح خپل حد کې مینه ښه وي چې وایي کې سړی بېشک کیا مینه نه ده کړې ولې د مینې په خوند پوهېږي نو زه والا سوچ ته تللی یم هغه د اوښکه یم تویې سوه خو خیر ډېر به وړاندې نه ځو باور صاحب تا څنګه مینه څه شي ته وایي مینه خو واقعیت سره یوه ښه جمله ده ځکه چې ټوله نړۍ د مینې څخه اخیستلې شوې ده او مینه چې په ژوند کې نه وي هغه هیڅ ژوند نه دی نو مینه په واقعیت خوند کوي هماغه که د وطن سره مینه وي که د معشوقې سره مینه وي که د هېواد که د نورو داسې د مور او پلار سره مینه وي واقعیت سره چې مینه یوه ښه جمله یو ښه شی ده نام خدا یو بل شی خو ماته زمزمه که ماته والا ډېر خوند راکړه تر اوسه مې غوږو کې وایي دا سترګې لیونۍ دي څنګه یو بل شی ماته ووایه ستنېدی صاحب والا اوس داسې شی خو یاد ته نه راځي کنې ډېر خوند مې کړی چې یو بل داسې شی زمزمه مې ویلی وای خیر دی خو خیر زه تر څو بل ملګري سره مې واده کړی هغه ته ورځم تاسو هم لږ سوچ وکئ پاس به تاسو پیدا کړم بېرته صحیح ده انشاءالله موږ پاس درځو مقصد ځان چمتو کړئ انشاءالله بس تاسو چای تیار کړئ موږ درغلو صحیح زه مېلمه یم تاسو ماته وایئ چای تاسو چمتو کړئ کیا ته به هم ځان چمتو کړئ لکه انشاءالله چمتو یو بس پاس درخیزو چای مو هم راوړی چای به مو وڅکو یوه پیاله نره به ولا ته پاس رغږي یو خبره نه یو خبره به کوې راته انشاءالله درته کوي چای به وڅکو بیا وایي میان یې که نه
مینه مون کړې ده خو د مور او پلار سره وطن سره صحیح نو ډېره مننه اوس منتظر یم تاسو ان شاء الله صحیح او مننه لیدونکو تاسو دا ښکلې منظره وګورئ دا ښکلې اوبه ګورئ او دلته تنکي ماشومان راغلي له دوی سره ښکلی بنډار مو جوړ که بیا به م ورځم له نورو دوستانو سره مو غږېږم که چېرته هغوی وغوښتل چې هغوی سره خبرې وکړم زه به پاس ورځم ښه تاسو وګورئ لیدونکو دغسې زه خپله هم همداسې په همده اوبو کې ورتېرېږم خدای دې کسې ما دا اوبه ونیسي ښه یا بسم الله دا زم په اوبو کې ورګډم لیدونکو تاسو وګورئ نه پوهېږم ښکاري دغه ده ښکاره شو ښه زه به ورځم پاس به ورخېږم هغوی سره به غږېږم ستړی مه شې جوړې نوم دې څه ده امید جان دې ته سهیل و امید هم راغلي دلته ساتیري ته همداسې ده ودې لامبل څنګه سړک کې مولا اوبه یخ نه دي نه هوا څنګه سړه نه ده نه سبا سړک خوند دې وکړه نن تا څنګه لامبلې دي که نه خوند دې وکړه ملخ دې ووهه صحیح مننه ښه تنکي ماشومان هغوی سره مو وغږېدو پاس به ورخېږو له همغه ملګري سره چې واده یې کړی وه چې زه به تاسو ته یو شعر وایم هغه ته به ورخېږم هغه لکه چې میان ښکارېده لیدونکو زه څه فکر کوم چې هغه میان و نفر مې پیدا که دلته نه به یم په څه شي غال مغال لري څه خبره ده آمادگی نسته سلامونه وعلیکم سلام راسته ته دې ما څنګ ته راسته ښه شعر جوړ شه زه خو څه نه لرم خو زما څنګ ته زما استاد شاعر واحد ناست ده رښتیا دی به درته یو څه وړاندې کړي انشاءالله دا موږ سره غږېږي که نه غږېږې دا ډېر لکه چې چورت وړی ده ته غږ پې وکړه ګوره ډېکه یې موږ ته لږ ځای راکړه راځه وبخښې ښه لیدونکو واحد صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام سلامت جوړې انشاءالله خیریتي ده شکر ده خیر څنګه د سوچ کې ډوبې مخکې ما ته ولیدې بیا مزاحم نه شوم شاید موږ سره وغږېږي ونه غږېږي داسې ما ولې نه سره غږېږو زه خپله هم دلته میلمه راغلی یم د ساحې نه مې ډېر سم خوند واخیسته د انډیوالانو چکر ته راوستم صحیح زه خپله هم د پکتیا نه راغلی یم ښه ته مسافر یې لکه ما مسافر یم مسافر ویل کېږي که نه ولې مسافر یې وښیه نه چې کور نه لرې چې مسافر یې موږ د هېواد له ښکلې منظرو نه نن د خوست په ولایت کې راغلي و دلته مې یو ښکلې خپرونه لیدونکو ته وړاندې کړه په داسې منظرې زموږ په هېواد کې شته خو دوستان نه دي لیدلي نن مو دلته وغوښتل چې راسم او دلته مې تاسو سره مخامخ سوم تاسو مې ولیدئ او غواړم د خوست له ولایت له ځوانانو نه شعر و شاعري واورم شعرونه خو یو د منیر بنیر شعر ده درته ووایم وایي سمې په رښتیا سرې دې راوګوره سترګې مې نن بیا سرې دې راوګوره او نور کله به تا وې تا شراب څښلي نن خو په ژړا سرې دي راوګوره خدای دې نه کوي واه واه نن خو په ژړا سرې دي راوګوره او وګوره واه واه میان خو به نه یې دا شعرونه مینان وایي نه مین خو نه او مینان یې بېرته خوښوي که نه نور څه شي وایه یو ټپه به درته وکړم وایي زما د مرګ زیری یې پرې وکړه چې په درشل پورې ولاړه وه چشینه زما د مرګ زیری یې په وکړه چې په درشل پورې ولاړه وه چشینه خدای دې نه کوي دا ولې داسې دردناکه شعرونه ټپه یې موږ ته وایي ولا خو بس دا ساحه ده غاندې ده دا د اوبو اواز دا شرشر د اوبو دا رنګ د اوبو او داسې تورې تیږې انسان ته د احساس ورکوي چې همداسې باید واوسي که نه غواړم ډېر څه واورم تا نه والا نور څه به داسې اوس خاص نه وي راسره ستا ته یې ووایم که وخت درکړم سوچ وکړې پې تقاضا وکړله ما درته وویلې خوشحاله اوسئ مننه زه وخت درکوم خیر صحیح ده چې وخت یو 4-5 دقیقې وخت صحیح ده صحیح ده یو نفر مې کړی یو 2 ټپې زده کړم ورشه که پسې ورځه بېرته به تا ته راځم صحیح ده لیدونکو مننه اوس لپاره مهرباني لیدونکو اواز ستاسو ته تیاره کېږي خو کریمي صاحب ته ورځم بېرته کریمي صاحب سلام یې بیا خیر ستړم بیا مې ګیر کړې والا نه څارې کوي پرېږدم دی نه که نه او پرېږدم دی نه اوس موږ ته ووایه نو لیدونکي سخت په تمه دي تا ته که نه والا چې
زه یو ټوکه به درته وکړم شعر نه وای نه ټوکه به درته وکړم یاره دا فضا د شعر و شاعري ده که نه او یاره شعر و شاعري نه دا ټوکه به درته زه وایم ټوکه ته ووایه مهرباني دا یو سړی و د کابل نه خوست په طرف راته صحیح ده بیا یو مچ موټر ته ورنوتلی ډېرې پازاب کړی و بیچاره چې پازاب کړی د مچ نه وزر لرې کړی و ما چې کوس کړی اوس پیادار سي هر څه تر خوسته پیاده راځه تر خوسته پیاده راځه نور دې پیدا کړې نه دا دوه باس دي تر اوسه ډېره مننه ژوندی اوسې مننه ته نه ډېره مننه لیدونکو ته کوم وینا نه لرې ولا نور داسې خاص څه نه لرم او بیا به دې پیدا کوم د شعر و شاعري انشاءالله ژوندی په راتلونکي خپرونه بس مننه ژوندی اوسې په خوشحاله اوسئ لیدونکو بیا به هم راځم واحد طوفان ته طوفان صاحب هندسې طوفانونه وکړي لکه نن داسې د خلکو په زړه وکړه ولا بس یو ټوکه به درته ووایم و یو پنجابي خپل زوی ته نصیحت کوو صحیح ده نو ورته ویلي وو چې کله چې پښتانه سره د جنګ څو چې کله درنه وتښتېد نو ته هم وتښته ورته ویلي ولې وایي پښتون د تېښتې سړی نه ده چې کله درنه وتښتي نو دې پوڅو توپک در پسې راوړي آفرین والا آفرین بل څه شي بس نور بولا داسې خاص چې نه وي راسره والا دغه شعر و شاعرۍ نه دغه غمګینې شاعرۍ نه او داسې یو ښکلې ټوکه ډېره مننه تاسو هم مننه خپل قیمتي وخت مو موږ سره ضایع کړ خوشحاله اوسئ څه ویل نه لرې لیدونکو ته مننه او مهرباني ته څنګه پیدا نه شو کوم شی نه ضیاء الله ورور ما ته یې نوم په غوږ کې وویلې د ما څنګ ته راسه ښه ضیاء الله جانه موږ ته څه شي لرې په خپرونه کې څه شي لرې څه شي به ته ووایم یاره که شعر ووایې شاعرۍ وکړې سخت به خوند وکړي نه والله شعر و شاعري خو مې نه ده زده ټوکې ووایه ټوکه به څنګه ټوکه ته وکړم داسې ټوکې وکړه چې زه وخاندم او ما سره ټول لیدونکي وخاندل زه د ما په ځای به د ما وړکی ورور ته وکړي د ما وړکی ورور به ټوکه ته وکړي صحیح ده ته راځه نوم دې څه شي و دي ته امید جان امید جان ټوکه وایي د ضیاء الله په ځای ورور یې ده یو میګای و یو پیلو ښه صحیح ده میګای په څمڅا کې بیدو پیلو راغلی چې ځان سره کلم بیګم میګي تیرو رشته مار کسی که تو ډوب کی دوستای مهرباني والا اندازه خواندور ټوکه وایه یو دوه میګي موتورسایکل راوړل خو شندخې تیاری ول چې ذات څم وښنا سبب د پلوریا چې بدمعشون سره ګرځي په دې وای ودرېږه نورم لري یو میګای او 5 سال ته خطر یو خو بل میګا غاټ کړو چې کې امریکا کسا ودرېږه ما ته تا باندې ول ونی سال ته خطر یو یو پر پلینر ورته درې مړای نه ټینګې دی ولا د بلغه کو نه کې ستاره لا تربتی کا والا آفرین نور چی شي ودرېږه ته پایوت کام اصلي نفر می پیدا کړی دا والا یو وی خو یا غو شندخه د شندخې هغه ته زړه شوی و عام ته شندخې ته ویل چې مو ته عام راوښکه چې تا ته کله زه درشي کوم چې خپای پیاخه سترګې پر وتلې نه شندخې ته ویل پیلي ته ویل چې مو سم ته شکونه ته بیا سترګې پسې وروتې وای تر څو ښه نور ودرېږه زه ته فریاد کوم یو مې ګای غور نه خپار بسالي وا بیا بل مې غاب کړ چې پیل تلینګتی چا والا آفرین ښه ډېره مننه خوشحاله اوسئ لیدونکو ښکلې ټوکې وویلې د سټي وال میډیا چینل کې سبسکرایب کړئ زه راغلی یم د خوست ولایت ته او د خوست له ولایت څخه به ښکلې خپرونې بېلابېلې خپرونې به تاسو ته وړاندې کړم نو تاسو نه هیله کوم چې د سټي وال میډیا چینل سبسکرایب کړئ دا ویډیو هم له نورو دوستانو سره شریک کړئ زه به هره ورځ د خوست په ولایت کې ګرځم بېلابېل ځوانانو تنکي ماشومان به پیدا کوم داسې بااستعداده ماشومان له هغوی سره به خبرې کوم هغوی نه به شعر و شاعرۍ اورم ټوکې به اورم او د خوست ولایت ښکلې منظرې به لکه دا شان تاسو ته درښیم تر بیا تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم ښه الله راستي ما څنګ ته په وروستیو کې وایي شعر مې زده شعر هم درته وایم میرے غلجوی ته مې ورکا کنډاک مستې بخورم غوټه بشمه والا ښه وایي مورې غلجوی ته مې ورکا د چی لپاره
کنډاک کنډاک مستی بخورم غوټه بشمه کنډک کنډک مستی بخورم غټه بشمه. تر بیا تاسو په لویه بخون کې خدای سپارم. زه به خوست ولایت کې ګرځم داسې ښکلي ماشومان له ښه استعدادو سره به پیدا کوم، هغوی سره به خبرې کوم. تر بیا تاسو په لویه بخون کې خدای سپارم. الله مو مل شه. سیتیوال میدیا را دنبال نمایید.